د کندوز کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست مسؤل وایي روان کال یې د دغه ولایت مرکز سربیره په علي اباد، چهاردرې او امام صاحب ولسوالیو کې پر څه باندې 200 جریبه ځمکې سلګونه میوه لرونکي نیالګي کینولي دي. د دغې ادارې مسؤلینو په وینا د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت په مالي ملاتړ یې د انګورو 10 سوداګریز بڼونه هم جوړ کړي دي. نیالهای مثمر که بیشتر از صدها اصلا نهال امسال غرس میشه. خوشبختانه ریاست زراعت در همکاری مؤسسات ما تا فعلا بیشتر از 200 جریب زمین باغ مثمر احداث نمودیم و همچنان 10 باغ تجارتی انگور ما امسال احداث نمودیم. له دې سره د کرنې سیمه ییز مسؤلین د دغه ولایت په کچه د کینول شوو نیالګیو او بوټو ساتنې او پالنې په برخه کې د لازمو هڅو او چمتووالي خبره کوي. کمیته تحت مقام محترم ولایت ایجاد شده. این کمیته موظف است که تا ایره از نیالها محافظت نماید، حفاظت نماید که همچنان ما آگاهی دهی از طریق ریاست محیط زیست جمع همکاری با شهروالی ما برنامه‌ای داشتیم که تا آگاهی دهی درست صورت بگیرد که مردم هم در قسمت نگهداری و مراقبتش سهم شوند. د کندوز په کچه د میوه لرونکو نیالګیو بڼونه په داسې حال کې جوړیږي چې د روان کال په لړ کې د کرنې ادارې له لوري د بڼونو رامنځته کولو او د نیالګیو کینولو برخه کې د پام وړ هڅې او پرمختګونه شوي دي.